السلام علیکم ټول ورونو د سلامونو کوم ورونو. دا ویډیو د کډوالو د پاره ده او د ماجرینو د پاره ده. دا ماجرین ما د بچو په شان ته زمنګ مشرانو ساتلی دی. وسوي چې زمنګ کمیټي والا دی، موږ ډیر غټ خلک یو. ستاسو کمیټي والا دلته وی وای دا سړی چې مړ نه نو موږ روپۍ نه ورکو، دا راته غسپینګری وي. او ستاسو دا کمیټي والا په دې اتو میاشت کې چرته و او د کمیټي والا ته आवाज چا ورسو. دا سړی چې دلته مردارېدو بوی ته روان شوی په څلورې باندې امام ته تلو او 12 میاشتې پروت و. دا کمیټي والا ولې نه ورتله؟ کمیټي والا مو وی چې په ده کې ساخ کته بره کېږي، وایي په مرۍ وله غلی شئ سات یې وباسئ چې موږ وله روپۍ ورکو. بېغیرته خلکه په روپۍ باندې ځان وژنئ. زما ماجر یې یو راځئ زما په ملک پسې خبرې کوئ. رحیم صدیقي ته زه دا وایم چې ته په خپل هم خره سړي بچی شه او دا نور ماجر هم غلي کوي. ستاسو حیثیت څه شی دی؟ ماجر. د دنیا په مخ کې چې زه ستاسو حیثیت ګورم ماجر کله به ځې، دا ستاسو حیثیت دی. د سړي زامن شئ که نه ویډیوګانې راپسې بیا په نوره طریقه به راځي. او کومه خلک چې وایي تاسو ښځې په ویډیوګانو پسې راوښکلي، موږ ښځې نه دي راوښکل، ستاسو ښځې بربنډې ګرځي که نه. دا شیرینۍ ده ورته وګورئ، پرتوګ ناچې راوتي، په دې باندې غیرت وکئ. دا ستاسو خور او مور ده، بربنډه ګرځي په امریکا کې. تاسو د غیرت خبرې کوئ او بیا ماجر راپاسې موږ ته به خبرې کوئ. زموږ ماجر یئ، زموږ کډوال یئ او بچي اوسېږئ. رحیم صدیقي ته م ویم او د هغه ملګرو ته م ویم، د سپي زامنو. لاول هم دا کمیټۍ والا په کوم ځای کې و؟ لاول چېرته تلو؟ په کوم ځای کې و؟ او د دې سړي اواز چا اوچت کو؟ دغه ډیرې والا وي وایي کمیټۍ والا وي چې مړی کوي سات یې وباسئ چې موږ دله دغه درکو. خدای م غر که بې غیرته خلکه، شرم دله نشته.